دا په کابل کې د افغاني جامو هغه ستر مرکز دی چې $1 میلیون پانګونه ورباندې شوې ده. د پښتون په نوم د لاسي صنایعو او افغاني جامو دا شرکت 15 میاشتې وړاندې پرانیستل شوی چې سلګونه ډوله افغاني جامې پکې جوړې او نندارې ته وړاندې شوي دي. د یاد شرکت مسؤل وایي چې د دې شرکت له جوړولو څخه موخه د افغاني جامو لپاره یو واحد مرکز جوړول او افغاني جامو ته د نړیوالو پام رااړول دي. اوس دا صنایع دستي دغه کالي دنیا کې ډېر مروج شوی ده او د ټولو دنیا دا خوښ دی. نو دغه صنایع دستي داسې پراګنده و، داسې شرکت و، فابریکه و، تولیدګاه و، کارخانه داسې منظم نه و او په دې چې دا د افغانستان محلي او د افغانستان د ښځو جامې یعنی نیم نفوس د افغانستان دغه ښځې دي او دا د دې په لاس وګڼل کېږي. دغه ډېر یو مهم او ډېر قوي صنعت دی. پښتون زیاتوي د شرکت له جوړولو وروسته تر دې مهاله 1000 جوړې بېلابېلې هغه افغاني جامې بهر ته استولې چې له هېواده بهر افغانانو په انلاین ډول خوشي کړي وې. په یاد شرکت کې شاوخوا 50 نارینه او ښځینه کسان کار کوي چې هره ورځ لسګونه ډوله افغاني جامې جوړوي. شرکت او فابریکه او صادرو تولید خو د دې په خاطر ده چې هم داخل او هم خارج ته دوی کولی شي چې صادر کړي. نو اوس خو الحمدلله دغه شرکت ډېر رشد کړی ده. د امریکا نه، د کاناډا نه، د اروپا نه، د ټول مملکتونو نه دلته فرمایشونه راځي. د افغاني جامو د جوړولو ښځینه کارکوونکي خوشحاله دي. د دې پر ځای چې په رواني ناروغۍ اخته شي د کار کولو زمینه ورته برابر شوي او د خپل کورنۍ لپاره مالی امکانات برابروي. ما زیادتر خوش هستم از اینکه در خانه ششته بودیم، افسردگی بر ما پیدا شده بود. تشکر میکنیم از حاجی صاحب که این قسم یک شرکت بر ما جور کرد. آمدیم، من بسیار زیاد خوشحال هستم. در شرایطی که ما زندگی میکنیم معمولا دیگه همگی بیکار هستن. این سهولت بسیار خوبی است که ما میتونیم در این شرایط کار کنیم و یک چیزی برای خانواده خود مثلا یک کارگر باشیم. پیام به دیگه خانم‌ها هم نیستن که در کنج خانه نشینن، پانتون که نیست، مکتب نیست، حداقل یک چیزی رو یاد بگیرن برای جامعه خود مفید باشن تا به یک جای برسن. د دې شرکت مسؤلینو هڅې پیل کړي چې د کابل په ګډون د هیواد په ډیری ولایتونو کې د افغاني جامو څانګې پرانیزي او افغان میرمنې د خپلې خوښې جامې ترلاسه کړي.